ستا پلار سره ګاډي نو تعالی الله ګاډي درکړ تعالی الله خشته بچي درکړل الله درله ښځه درکړ الله درله کور درکړ ته موبایل ته کېناستې دا کې د الله له یره پیدا نه شو ته مې زیناکاري کوې د شپې نیمې شپې پورې ته موبایل ته نه ته مې دا ګور دا کې به کله د خشته الله له یره پیدا کړې ته به کله الله ته توبه وباسې ته به کله الله سره جوړ قسم په الله که پته به سر کېږو بیا به سر نه اوچت نه کېږي قربانیه کې وګوره چې څاروی لالی جبې روغ کړي هغې څاروي په ژبه باندې چک لګولي دونه ژبه بار د هر سرکدل سختې سره به موږ څه کوو قبر سره به موږ څه کوو د محشر په میدان کې به موږ څه کوو یو خبره زموږ ستا لیکلې کېږي الله فرشتې مقرر کړي دي یو خبره لیکلې کېږي الله به حساب کتاب د ښکلي پاک پیغمبر مبارک هغې جنتیانو ملګرو ته وګوره ابو عبیده فی الجنه رسول الله مبارک د جنت زیری ورکوي د لوی صوبې ګورنر او دغه ژوند د الله نه دونه یره نن سبا غلا من کې شته ډاکه من کې شته زنا خطرناکه ګناه درونه ګوري قسم په الله چې بعضې شي کې وزن زیاتي بعضې وخت کې به یو ګناه جهنم ته وغورځوي بعضې وخت کې به یو نیکي جنت ته ورسوي وزن پکې زیات دی یو مثال به درله درکړم یو سړي ته به وې مړه ملګرې به دي ته به ترې خفه شې هغه ته به یې مړه ته خو ډېر زیات بېکار یې ته خو ډېر بېغیرته سړی مړه ته خواړو د غم خادی سړی نه تا سره دې څوک غم خادي کوي ښه ستغې سپورې ورته ووایه ستا هغه ملګري به تا ته خاندي وایي بچې ملګری مې دی نو خو که تا ورته وایې چې ستا د ښځې هغه داسې وکړم بس په هغې دې وجني ښه ما ته تا د ښځې کنځل وکړل تا خو ورته له دې نه مخکې د دنیا خبرې وکړې هغې خبرو کې وزن نو او د یو کنځلو کې وزن دې خلک پې مړي کوي دغه رنګ یو ګناه کې وزن دی رونو د دواړو جهانو د سردار مبارک حدیث دی صحیح سند سره ثابت دی صحیح سند سره یو راهب شپېته کاله په صحرا کې او په غار کې دننه د الله عبادت کړی دی بیریا عبادت منځونه ټوله ورځ او بیریا عبادت چې چاته عبادت وکړي شپېته کاله د الله عبادت کړی باران وشو د غرونو منځ کې چې کومې ډنډې وې هغې کې اوبه درې حوضونه جوړ شو شینکۍ راوختې دې راهب وې راشه زه به روزم لږ بار به چکر ولګو چې راووت په هغې شینکو کې چکر لګو بار یو زنانه په هغې صحرا په هغې ځنګل کې ورسره میلاو شوه هغې زنانه سره یې خبرې اترې شوې شیطان دوکه کړه بدکاري زنانه سره ترې نو شوه ورکو شو هغې دغه ته لامبلې د هغې نه پس چې لامبلې نو د هغې نه پس یو سوالګرې راغې ډوډۍ ترې غوښته یو اوچه ډوډۍ وه ورسره لکې رالل چې دا یو ډوډۍ ده راسره که دا دله ورکړم زه به څه خورم زه ما باندې ناره ښه ده د الله لپاره یې غله ورکړه په دقې حالت کې غسل یې کو د ده نه سوخته اسرائیل علیه السلام راغې روح یې قبض که مړ شو الله به اعمال وزن کوي د محشر په میدان کې رونو خو چې الله غواړي نو مخکې کولی شي دغه راهب چې الله ته ورمخامخ شو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي نو د شپېتو کالو عبادت یې ورله د تلې په یو چابړي کې واچه هغه یو زنا هغه د تلې په بله چابړي کې واچوله د شپېتو کالو عبادت سپک شو یو زنا پې درنه شوه د شپېتو کالو عبادت سپک شو یو زنا پیرونو او دقه یوه زنا د شپېتو کالو په عبادت باندې رونو دغه شوه درنه شوه زنا دومره خطرناکه ګناه ده د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي العینان تزنیان سترګې هم زنا کوي وزناهما النظر او د سترګو زنا دا پردو ښځو ته کتل دي رونو یو سړی او یو ښځه که په یو ځای کې زنا کوي او ته پې ورلې او تا ورته داسې وکتل نو هغې زناکار ښځې وغې سړي ته به وګورې هغه په خپلو سترګو باندې په بربنډتوب باندې ووینې 15 منټه به ورته وګورې هغوی به هم ځان پټ کړي او ته به ترې هم روان شوې تا خو یو 15 منټه د هغوی تماشه وکړه ته خو ترې روان شوې ته خو ترې لاړې خو دا چې کوم په موبایل کې په ټیک ټاک کې راځي او دې ته وګورې نو دغې وخت کې دوی تا نه ځان نه پټوي ته هم ترې نه روانېږې یو ځل بیا وګورې بیا به پرې راواپس شې بیا وګورې بیا به پرې راواپس شې په دویمه شپه چې سملې بیا به درته هغه ډرامه رامخکي بیا وګورې په درېیمه شپه بیا وګورې په څلورمه شپه بیا وګورې هغه په داسې چې دې لیدلي هغې دومره ګناه نه ده لکه دا په ټیک ټاک چې تا نه مخ نشي اړولی هغې ته شپه ورځ پروت یې د هغې ګناه زیاته ده